ولسمشر محمد اشرف غني وایي څوک چې د سولې وړاندیز نه مني هغه باغي دی. افغانان د هیواد نه خطا کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته په اشاره ویلي طالبانو د سولې وړاندیز کړی، څوک چې دا وړاندیز نه مني هغه باغي دی. ولسمشر محمد اشرف غني نن دوشنبه په دوبۍ کې یوې غونډې ته وویل د جمهوري ځواکونو له وتلو سره افغانستان د لیږد له یو ډېر پیچلي پړاو تېرېږي، خو طالبان د ادارې وړتیا لري. نوموړي وویل څوک چې پر طالبان شک لري، طالبان دا وړتیا لري چې افغانستان جوړ کړي. د ابهام په شرایطو کې د خیر پر غونډه کېناستل د ژوند له لاسه ورکول دي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي چین افغانستان ته د منځني ختیځ د ننوتلو لپاره له ایران سره د یو بل په سترګه ګوري. د افغانستان مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د امریکا فارین پالیسۍ مجلې ته ویلي چین طالبانو ته د ثبات د یو عامل په سترګه ګوري او افغانستان هغه هیواد ګڼي چې له ایران سره ځمکني پل جوړوي. هغه زیاته کړه چین په دې باور دی چې له افغانستان څخه له ایران سره د اړیکو له لارې کولی شي چې په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي او امریکا ننګوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.